ټولنیز بدلونونه تل له بحثونو، اختلافونو او بېلابېلو تعبیرونو سره مل وي. هغه څه چې ځینې خلک یې د پرمختګ او شمولیت په نوم یادوي، نور یې د دودیزو ارزښتونو پر وړاندې یو ګواښ ګڼي. همدا ټکر د معاصرو ټولنو یو له مهمو ځانګړتیاوو څخه ګرځېدلی دی. په وروستیو کلونو کې په اروپا او نورو لویدیځو ټولنو کې د جنسیت، هویت او فردي ازادۍ موضوع ډیره مطرح شوې ده. ځینې خلک استدلال کوي چې ټولنه باید هر انسان ته دا حق ورکړي چې خپل هویت خپله وټاکي او د همدې له مخې ژوند وکړي. دوی دا بدلونونه د بشري حقونو پراختیا ګڼي. خو په مقابل کې داسې کسان هم شته چې دا بدلونونه د طبیعي، ټولنیزو او کلتوري چوکاټونو خلاف بولي. د دوی په اند که هر څه یوازې د فردي احساس پر بنسټ تعریف شي، نو د ټولنې بنسټیز مفاهیم لکه کورنۍ، جنسیت او ټولنیز نظم له ستونزو سره مخ کېدی شي. دا اختلافات یوازې نظري نه دي، بلکې عملی اغیزې هم لري. په تعلیمي سیستم، روغتیايي خدماتو، قانون جوړونې او ورځني ژوند کې دا موضوعات په مستقیم ډول مطرح کیږي. کله ناکله خلک ځان د فشار لاندې احساسوي، یا د بدلون د منلو لپاره، یا د خپلو دودیزو ارزښتونو د ساتلو لپاره. په داسې حالت کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بحث باید د درناوي، پوهې او زغم پر بنسټ وي، ځکه چې ټولنې یوازې هغه وخت باثباته پاتې کیږي چې د نظرونو ترمنځ تعادل وساتل شي، نه دا چې یو لوری پر بل بشپړ برلاسی ومومي. تاریخ ښیي چې هر لوی ټولنیز بدلون وخت ته اړتیا لري تر څو خپل ځان پیدا کړي. خو دا چې دا بدلونونه به کوم لور ته ولاړ شي، هغه د خلکو د پوهاوي، بحث او ګډو پریکړو پورې تړلې ده.